السلام علیکم زما ګرانو عزتمندو ورونو ستړي مه شئ په خیر راشئ زموږ یوټیوب چینل ته زما ګرانو دوستانو نن مې تاسو ویډیو تاسو ته برابره کړې ده چې هغه ده زموږ خپل یوټیوب چینل ته څنګه سبسکرایب ورکوو دا هم یو تخنیک ده تاسو کوشش کوئ چې هر څوک د خپل یوټیوب چینل ته سبسکرایب ورکړي ګران عزیزانو تاسو لومړی کوشش وکړئ چې زموږ دا یوټیوب چینل نوم ده دوستانو تاسو دا هم ځان سره کلیک کړئ او کله چې دا کلیک داسې یو څه په تاسو راشي او تاسو له دې سره زموږ د یوټیوب چینل خلاص کړئ او تاسو زموږ د یوټیوب چینل حتمی ضروري ځان سره سبسکرایب کړئ ګرانو عزیزانو تاسو چې کله دغه سبسکرایب بټن ټیک مارک کړله له دې سره به تاسو ته زموږ نورې نوې ویډیوګانې هم راشي ځکه دا ستاسو کومک ستاسو همکاري ده له موږ سره چې موږ ته دغه سبسکرایب تاسو راکړي دي او د تاسو له په کومک سره به موږ هم پرمختګ کوو او انشاءالله موږ به تاسو هم نیمه لاره کې نه پرېږدو او تاسو سره به موږ هم کومک کوو چې تاسو په راتلونکي ډېر ښې او ښکلې ښایسته ویډیوګانې تاسو ته موږ هم اپلوډ کړو ګران عزیزانو راځو څنګه د خپل یوټیوب ته مثلا سبسکرایب ورکوو لومړی دا مینو بټن وهو اپس بټن کله مو چې دا ټیک مارک په دې ټیک مارک کولو سره سمدستي راځو دلته ګوګل کرومي ته کله چې دې ګوګل کرومي ته راغلو ګران دوستانو دا ګوګل کرومي ده له دې سره به تاسو دوستانو د کلیک کولو سره سمدستي تاسو یو څه بله نوې صفحه راخلاصه شي تاسو به دلته ولیکئ youtube.com ګران عزیزانو کله چې youtube.com ولیکل دا به تاسو سرچ کړئ یا د ګو بټن باندې ورونو ته دا د ګو بټن ښیي ګران عزیزانو دا د ګو بټن ووهئ سرچ کړئ کله مو چې تاسو سرچ کړله تاسو به د خپله صفحه داسې غټه کړئ کله مو چې تاسو داسې غټه کړله د خپل یوټیوب نوم مثلا د ما د یوټیوب نوم چې ده ټیکنیکل افغانستان ټیکنیکل ګران عزیزانو کله چې تاسو دا کلیک کړئ د دې کلیک سره سمدستي داسې یو صفحه بله راځي ګران عزیزانو دې ته وایي کریټر سټوډیو ګران عزیزانو دې ته کریټر سټوډیو وایي ګران عزیزانو دا کریټر سټوډیو تاسو کلیک کړئ د دې کلیک سره سمدستي تاسو د خپله یوټیوب ویډیو راځي مکمله صفحه د خپلو د ویډیوګانو تاسو خلاصېږي ګرانو عزیزانو تاسو به باید څه وکوئ دا ایډیټ دغه ایډیټ به تاسو ګرانو عزیزانو ټیک مارک کړئ دې کلیک کولو سره سمدستي تاسو به څه شي کله چې دا کلیک دې نه بعد دا صفحه راخلاصه شوه د دې سره سمدستي تاسو ورونو اینډ سکرین و دا لږ غټ کړم تاسو ښه وګورئ ورته دوستانو اینډ سکرین د دې کلیک کولو سره سمدستي تاسو دوستانو تاسو یو بله صفحه راخلاصېږي کله چې هغه صفحه راخلاصه شوه په هغې کې به څه کوو نو اوس به تاسو وګورئ ګران دوستانو داسې صفحه راخلاصه شوه دې سره دوستانو دا وګورئ آرټ ایلیمنټ دا د ګران دوستانو دې سره دوستانو تاسو څه کولی شئ دلته تاسو ته څلور اپشنې درکوي چې یو نوم ده ویډیو او پلیلیسټ پروموټ ویډیو او پلیلیسټ او دویم سبسکرایب پروموټ سبسکرپشن ټو یور چینل دریم د دوستانو ورسره چینل د چینل نوم د پروموټ انادر چینل تاسو خپل یو بل چینل ځان سره هم پروموټ کړئ دریم دا لینک ویب سایټ چې څوک لري هغه سره هم لینک لیږلی شي تاسو ښه دوستانو موږ راځو لومړی مثلا سبسکرایب ته دې سبسکرایب که راځو کریټ ټیک مارک که څوک یې پلیلیسټ ته هم زما غواړم چې پلیلیسټ ته دې لاړ شم نو تاسو کریټ وهئ کله چې کریټ ووهه له دې سره به داسې صفحه راخلاصه شي تاسو کوشش وکړئ دوستانو لومړی دغه دویم اپشن بیسټ فار ویور باید لیدونکو ته باید دا شی وکتل شي
بیا کریټ ایلیمنٹ کله ټیک مارک له دې ټیک مارک سره سم دستي تاسو بله سفر خلاصیږي او تاسو دلته څه وکئ. ښه دوستانو دا داسې شو. بیا هغې نه بعد داسې یو اپشن بل موږ د ډینامیک ایلیمنټ ورته وایي داسې اپشن راځي دوستان. دا چې کله راغی دا هلته ثبت شو. هغې نه دې بعد څه وکئ دوستانو راځئ مثلا همدغه پلیلیست بیا وهو کریټ کو بیا له سره ورته وکړو چې سم ټیک مارک شي. راځم دویم هغه ته بیا هم دغه بیا ټیک مارک کوو دا کریټ. کله مو چې دا ټیک مارک دې سره بیا بله صفحه راخلاصي موږ غواړو موست ریسنټ اپلوډ automatically feature the most recently uploaded video. ښه دوستانو تاسو دا کوشش وکړئ دا ځانو تاسو دا کلیک کړئ چې دې کلیک کول سره تاسو نور اپشن هم راځي. بیرته دا کریټ ایلیمنټ لیکو وهو کلیک کوو او دا د ګرانه ځانو دا هم وشو. ګرانه ځانو د دې سره بیا بل اپشن بیا ووهئ بیا هم دا ټیک مارک کوئ. choose a video or playlist. تاسو دلته انتخاب کې مثلا دا ویډیو انتخابوم زه دا به انتخاب کوم. یو ویډیو د خپل پلیلیست نه تاسو ټیک مارک کې ځان ته ګران ځانو دا هم چې کله ټیک مارک دې کلیک سره سم دستي دغه دا هم چوز شو. دا د ورونو تاسو ورته وګورئ دا هم همداسې شو. ښه دې نه که غواړې سګومزي هم کولی شي. دا د ګرانه ځانو ډیلیټ ووهئ دا د ووته تیه. خاص ځانو غواړو چې سبسکرایب زمونږ هغه ته راشي مخې ته دا داسې کوي ورونو او دا بل داسې کوي ورونو راشي سبسکرایب چې کله تاسو دا هم د اډ لیمټ بیا ووهئ دا هم چې کله ټیک مارک دې ټیک مارک کولو سره سم دستي تاسو دا دویمه خانه ټیک مارک کوئ. ګرانو دوستانو دې سره څه کېږي دا کریټ کې د کلم چې دا کریټ که هغه راغه سبسکرایب دا چې کله راغی دوستانو تاسو داسې وکوئ چې دا حتما کوشش کوئ دې سرته راولئ. دا د ورونو کله مو چې دا راغی بیا تاسو څه وکړئ دوستانو له دې نه بعد تاسو کوشش کوئ چیرته دوستانو ستاسو دغه فاصله ګورئ ورونو که دغه سیف تاسو ټیک مارک نه اوس دماغ کې دا نه راځي نو بعض موبایلونو یا بعض کمپیوټرونو کې دا اپشن راځي دا د سیف اپشن د ثبتولو. خو زه دلته راځم د بک بټن وهمه دا بک بټن د موبایل لاندنۍ د خلاف برخه طرف ته یي دا بک بټن وهمه. دا د ورونو دا لیف راغی لیف ټیک مارومه دې ټیک مار سره به زه وځم له دې صفحې ما ته راځي بله صفحه که دې صفحه کې ما ته څه لیکلي دي دا د ورونو دا راغی دا چې کله راغی ورونو دا په ټیک مارک کې ګرانو دوستانو مونږ چې کومه عملیه اجرا کړله هغه عملیه زمونږ په د ویډیو سره سیف شوله. زما ځانو دا و د نن ورځ د مونږ د ټیکنیکل په اړه د یوټیوب د ټیکنیکل په اړه تاسو درس و چې نن هم تاسو ته دغه وړاندې کړو نو تاسو کوشش کوئ ګرانه ځانو که چیرې هم زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ حتما ضروري د لا نور ویډیوګان لپاره ځان سره سبسکرایب کړئ تر اوسه چې زمونږ د ویډیوګان نه تاسو خوند واخلئ او تر څنګ یې دغه د زنګ نشان چې ده دا حتمي ضروري د ځان سره ټیک مارک کړئ چې نور ویډیوګان نه هم تاسو لومړی خبر شئ او که چیرې مو زمونږ ویډیو خوښه شوي وي د مونږ ویډیو د ځان سره لایک کړئ تر اوسه چې نور مرګل ته هم ورسیږي او که چیرې سوال انتقاد پیشنهاد او لاس نور لرئ که
لرئ نو تاسو زموږ د ویډیو لاندې کمنټ کې د ځان سره حتمي ضروري ولیکئ چې موږ به انشاءالله ستاسو سوال انتقاد ته به جواب ورکوو. دا وه زموږ د نننۍ ویډیو چې تاسو ته وړاندې کړه. تر دې مهاله د خدای په امان د بلې ویډیو تر راتلونکي ویډیو لپاره به انشاءالله تاسو سره بیا موږ نور درس درکړو.